ملالۍ پلاره نو خو در سره راوستی به دي. څنګه مې راوستلی وایه؟ هغه په کور کې زما دا منله چې په جومات کې به یې مني؟ یا بابا توخی خو ستا ډېر احترام کوي او ستا هره خبره مني. ملالۍ ورته وویل منم زویه، توخی زما خبره مني، پر مخ نه راګرځي. په کوڅه او خپلوانو کې هم د ډېر پاک سپېڅلي او ښه ځوان نوم دی. خو په دا یوه خبره کې زما هیڅ نه اوري، هغه دغه د خوشمړې سیاست خبره ده. دغه خوشمړې د سیاست خبره چې منځته راسي بیخي داسې ښکاري چې توخی زما نه بلکې د هغو خلکو زوی دی کوم چې د ده مشران او ملګري دي. په دغه باره کې زما هره خبره داسې پر وشه کېږي لکه پر غوړ لوشي اوبه، او نن خو مې په سترګو ولیدی لکه لیونی داسې جګ جګ غورځېدی. په ما کې یوه لاکه چورت هم ولی وي. بیا هم ښه منم، د یو بلا څخه یې خلاص کړم. بابا چې ته خپله هم دا منې چې په کوڅه او خلکو کې یې ښه او د سپېڅلي ځوان نوم دی، او خدای دې نه کوي د بد یا بېکاره ځوان نوم یې نه دی، نو بیا خو به دی کښېني او پاڅي هم د ښو او نیکو خلکو سره. او اوس خو بابا توخی د خیره سره ځوان سړی دی، په خپل ښه او بد پوهیږي، سږ به پوهنتون ته هم ځي. باید په ځینو خبرو کې یې تاسې و خپله خوښه ته پرېږدئ. زه یې وینم بابا چې څه وخت ته د ده پر سیاسي ملګرو او د ده پر پارټۍ د ده سره تکرار کوي او ورته خشمېږي. دی ډېر سخت زهیر سي او په وجود کې وخشمېږي، خو تاسې ته بیا هم جواب نه درکوي. فکر یې نو بیا څو ورځې داسې خټه غوندې وي او وس کوي چې پر تاسې ځان نه کې برابر. ملالۍ زویه معلومیږي داسې چې د مور سره یې ته هم اوس وسیلهګره سوې. ګمان مې دا دی چې ته یې هم پر پلو سوې. خیر دا خبرې به چې دی راسي بیا سره ګس کو. نو خبره مې دا کوله چې توخی جګ جګ ورځېدی او نارې یې وهلې. توبه توبه، داسې چغې بیا ما کله نه وې اورېدلې، داسې په یوه سلا او پر له برابرې لکه بدلې چې وایي. یوه سړي دوو به د مخه څخه څه وویل، نور به ټولو په ګډه جواب ورکاوه. بابا دا نارې چیرې وهلې او دا ډزې څنګه او چیرې پر وسوې؟ څوک خو به مړه یا ټپیان سوي نه وي. زویه خو درته ګډ یم چې په ماجد کې. بابا په ماجد کې؟ ستا مراد دا دی چې پولیسو پر تش لاسه خلکو په ماجد کې ورهله کړه؟ هو زویه، په دا خپلو ګناهګارو مې ولیدل، سره د بوټو، کوتکو او توپک یې پر موږ ټولو لمانځیانو په ماجد کې رامنډه کړه او یو مخ یې خلک وهل او نیول پیل کړل. زه یې هم 2 کوتکه په دا اوږو کې ښه کلک ووهلم او بیا نو سم راوسکولم چې په لارۍ کې مې واچوي او تاڼې ته مې بوځي، خو کور یې د مړوند خان ودان چې ځینې خلاص یې کړم. زویه بل رنګه بد آل او بده ورځ وه. د مخه چې به توخې خبرې کولې چې موږ پښتانه سیالان نه بولي او ناروا را سره کوي، ما به نه منل، خو نن مې په خپلو سترګو جبر او ناروا ولیدل. خو بیرته زویه څوک څه کولی سي؟ باچهي ده، د باچا زور د خدای زور دی. د خدای پار دی د ملالۍ پلاره، دا څنګه واک دی؟ دا څنګه باچهي ده چې پر بېوزله انسانانو باندې خلک د خدای په کور کې د بوټو، کوتکو او توپکو سره ورهله کی او ساز ناساز هر څوک وهي، کوټي او نیسي. بیړۍ دې چپه سي د لوی خدای په زور. خدای زما د توخې ساتندویه سي سره د نورو مسلمانانو، آمین. مور یې وویل خیر به څنګه پیښیږي لونۍ، سرې ګولۍ اورېدې، پښتانه وایي چې تورې چلیږي وینې بهیږي. په لار چې راتلم خلک سره ګډ وو چې ډېر سړي ټپیان سوي دي. چاسو ښودل چاسو. یوه خبره وه، هغه دا چې دا د ښار او پره خلک چې د جلوس د سیاسیانو سره ملګري نه وو، خو د پولیس او سرکار جبر ډېر خشمولي وو. په ډاګه یې د جلوس د خلکو د مېړانې ستاینه کوله. د چا خو لا کاڼي او خښتې هم په لاس کې وو، او چا خو په زوره پولیسو ته بد رد ویل. بابا ته چای در واخله او سمه خبره وکړه، ته خو ټولې خبرې داسې نیمګړې او پرې کوې. زوی خدایم درته ګډ یم، سمه خبره خو به نو هغه د پښتونستان زوی درته وکړي که چیرې راغلی. فضل وکړې
د ملالۍ پلاره د بدو اوسون مه کوه، خدای دې هغه ورځ نه راولي چې زما توخې به چیرې لرې نه راځي. شمایلې ژر به راسي هغه ورځ که دې خپل نازولی پوهه نه کوي او د دا خوشمړي سیاست دې نه راوګرځوئ. زموږ پلار سیاست کوي که نیکه؟ چې کوي یا کاوه هغو څه شکر پکې وکړه چې پاته توخې د سپي زوی سو. خو سره د دې مې نن دا سیاسیان خوښ سو، نران په 2 لاسه پر دا پولیسو لکه لیوني داسې ورغلو. داسې لیکې یې پکې جوړې کړې. زه وایم شمایلې د سکولونو دا تنکي بچیان لکه زمري داسې غړمبېده او د بلا زامن پر دې پولیسو داسې ورتله چې تا به ویل مخکې یې پولیس کوتک او توپک نه بس د خټو سلې ولاړ دي. هغه ستا حرامي هم پر ورځغاستی. چا خو ونه وهه لاس دې مات سي. ما څه لیدی؟ پر موږ خپله بده ورځ و تر سترګو مې اوښکې بهېدې او دوی د زامنو د ځان سره ناولده ټوکران راوړي وو. په هغو یې سترګې پاکولې او سم په لیکو کې یو په بل پسې ډېر په همت ورځغاستو. پولیسو یا دا د توخې ډله یادوم. پولیسو خو د هر شي چاره د مخه لا کړې وه. خپل مخونه یې په شیشو پټ کړي وو او جامې هم داسې اغوستې وې چې لرګی یا کاڼی او د اوښکو بهیولو په ټاخو څه تاثیر نه پر کړ. بابا د دې مراد خو نو دا دی چې پولیسو او سرکار د لوی سره د دې ناروا او جبر پوره تیاري او اراده کړې وه. ښکاره ده زویه، بیخي ښکاره ده. زه چې څه وخت لمانځه دپاره جومات ته ورغلم لا وختي و. د جومات سره شاوخوا ډېر بیخي پولیس د ډنډو، ټوپکو او موټرو سره لیکي ولیاړ وو او د اوسپین خولۍ پر سرو وې. پر سترګو او مخونه یې د شیشې چشمو غوندې شیان تړلي وو. د کوتکوالو پولیسو په لاس کې د چادرو غټ پتنوس رنګه شیان چې په وساره به 2.5-3 لویشتي او په اوږدو ګمان کوم ګز 2 ورسره وو. چورت مې پکې بند خو سو چې دا دونې پولیس د څه دپاره، خو ډېر چورت مې نه پکې وو او نه مې څه سر په خلاص و. ملالۍ پلاره دا پتنوسان او دا چشمې نو د څه دپاره راوړي وو؟ شمایلې پتنوسان خو نه وو، پتنوس رنګه شیان وو. په دې دوی که څه وخت پر دوی څوک کاڼي خلاصوي یا په کوتک وهي نو دوی بیا ځان په ژغوري. ګوا د پخوا زمانې د سپر کار ځینې اخلي. دا چشمې نو د دا لپاره پر ګرد مخ لګولې وي چې څه وخت دوی پر خلکو د اوښکو بهیولو پټاخۍ ور خلاصې کړي د هغې د دود څخه ځان په وژغوري. کور دې خراب سي، باچاهي دې واوړي، تالا او ترغه دې سي، خو ښکاره جنګ ته راوتلي دي. ړنده او کړه د سم که مې په ټول ژوند یا لیدلی وي یا اورېدلی وي چې سرکار دې د ولس سره جنګ ته راوتلی وي او هغه هم د جمعې په ورځ د ماجت مخ ته. باچاهان خو بلا د یوه بل سره د جنګ لپاره سره راوتلو، د نتلو او بېوزله خلکو سره جنګ خو بیا د دې چار نالته په وخت کې پیل سو. آخره زمانه سوه، الله دې ورک کړي. سترګې یې لا د زلنده او خوني سړي دي، ټکه دې پر سر ایله سي که زما په خوله کې څه وي. ادې ته ودره بابا و خبرو ته پرېږده. نو ښه بابا دوی دا شیان په لاس کې وو او مخونه یې په شیشو پټ کړي وو. هو زویه، نو ما وویل چې سر مې نه سو په خلاص او په جومات ور دننه سوم. جومات هم تر پخوا ډېر ډک راته معلوم سو. ځوانان، زاړه، سپین ږیري، ډېر خلک ناولد راته ویسېدل. ډېر ښکلي او ښایسته ځوانان چې د غرو ښکارېدل هم یې په نظر او تر سترګو سو. ورسره مې پر تنګي او نوي سکولیانو ځوانانو هم نظر وموښت. نه چې ولې د ډېرو خلکو په سترګو کې څه ناپېښه او تېره غوندې سرک راښکاره سو. داسې سرک چې کله کله د خپل ښکار پر خوا د رهي کېدو پر وخت د زړو ښکاریانو په سترګو کې وبرېښي. د توبې محمد لال اکا، د ماړې خوا صوفي نور محمد، د پښین محیدین چاچا، د ژوب اجي اختر محمد ناصر، د ابتو اجي محمد اکا، د پښتون آباد لالا سرور او نورو داسې ډېر سپین ږیري سړي مې تر سترګو سول. دا ناولده خلکو زیاترو و پاکې او ښې جامې اغوستې وې.
چا خو لا نوي کالي او ډېر په خیال نوي لونګۍ هم تړلې وې. بیخي تا به ویل چې په ست یې راغوښتي دي. په جومات کې د خوشبیانو د مهین او خوندمن بوی به هم کله کله یوه وژمه راغله چې ډېر خوند به یې وکړ. دا ناولده خلک کلیوال وو که سکولیان ټول سره ګډوډ او یو بل ته نږدې په څو لیکو کې ناست وو. ځوانانو به کله کله یو بل ته په سترګو کې یو څه ومسل. دالته مې پر توخي هم سترګې ومشتې چې د دوه ناولده ځوانانو په منځ کې ناست وو. ځوانان ما نه وپېژندل، ښکاري یا سکولیان هم نه معلومېدل. د رنګ، جامو او کړو وړو څخه د توبې یا د چمن د سیمې ښکارېدل. د ده ګمان کوم چې شناخته وو، ولې چې دی ډېر په خوند کرار ورسره غږېدی. خو چې څه وخت یې زه ولیدم نو یې سر ټیټ کړو. دا دواړه ځوانان چې د ده پر څنګ ناست وو د ده امزول ایسېدل. یو داسې ډېر ښکلی صورتمن او په شو جامو پټ ځوان و. ښه ښکلې نوې لونګۍ یې تر سر تړلې وه، کږې نرۍ وریځې او ښایسته سره برېتونې وو. ږیره یې هم تازه ښه پاکه خریلې وه. د جامو صدرۍ او لونګۍ رنګ یې بیخي یو و چې د ده ښکلې ښایسته ځواني یې لا ور ښایسته کړې وه. دا بل په پاکو خمشلو جامو کې نری خوارکش غوندې ځوان و. د باز غوندې تیرې زوزۍ سترګې وې چې ډېرې په تیزۍ اړولې او داسې ښکارېده چې ټول خلک څاري. د سترګو او خوارکش نري بدن څخه مړانه او همت له ورایه ښکارېده. د ماجد په وره کې دومره ډېر پولیس او په ماجد کې دا ناولده او دا ډېر خلک چې مې ولیدل، ما ته دستي د توخي د ملګرو د برایي ماښام خبره چې موږ سیاسیان یو ځای سره غونډېږو او د لاریو د اډې د اجي میرجلات خان خبره چې په خندا یې خلکو ته کوله او ما مسخرې بللې چې ای خلکو د جمعې لمانځه له نن د ښار لوی جومات له راسئ، بیا به مې ارمان وي داسې جمعه او داسې لمونځ به بیا نه ووینئ. را په یاد سوه او په زړه مې وسکله چې هر څه که کېده د دغه ځایه به کېږي. څنګه او کله په دا مې نو سر نه دی ګرځولی او نه په پوهېدم. زه هم یو ځای په یوه لیکه کې کښېنستم. پر یوه څنګ چې مې وکاتو حاجي محمد رسول او پر بل څنګ مې د چمن حاجي محمد یوسف پهلوان ناست و. دوی ګوره چې زه پېژندم که نه، خو ما دوی دواړه وپېژندو. دواړو پخوا د ګلستان په میله کې غېږ ایستله. محمد رسول خو په مرداره غېږ مشهوره و. د حاجي مراد خان ورور حاجي سلاد پهلوان مې هم تر سترګو سو. د ملالۍ پلاره پهلوانانو نو دلته څه غوښت؟ شمایلې ته خو هم کله کله د شپې خوا په ګډه سي. څه یې غوښت؟ لمانځه له راغلي وو، پښتانه خو لمونځ هرومرو کړي. یا د ملالۍ پلاره زما مراد دا دی چې د چمنه څخه د څه لپاره راغلي وو؟ ته خو د لوی ماجد کیسه کوې. او زه د ښار د لوی ماجد کیسه کوم. دا د توخي دو په ډله کې وو. اوس د هر ځای خلک سته، پهلوانان هم پکښې سته، ملایان هم، کلیوال هم پکښې دي او ښاروال هم. دا سړي چې مې ولیدل بیا مې نو بیخي باور ټینګ سو چې هر څه به د دې ځایه پیل کېږي. د توخي دوی د پارټۍ په مشرانو پسې مې سترګې وغړولې، خو څوک مې په نظر نه راغله. چې لمونځ خلاص و او ملا صاحب آخري دعا وکړه، موږ سره را لټېدو. په خلکو کې غږ او ژوژ سو چې کښېنئ خبره ده. زه هم یوه نوي ځوان چې ډېرې حیاناکه سترګې او ډېره مهربانه څېره یې وه تر لاس ونیولم. ویې ویل سپین ږیرې که ځایرېږې نه لږ تکیه سه. اوس موږ مشران راځي، څه خبرې کوي، له تاسې څخه هېڅ نه غواړي. په دې ملک کې د روان جبر چې دا اوسنی حکومت یې کوي په هکله به څه وینا کوي. پښتنو خو هسې هم ویلی دي چې سلا د مړو هنر دی. ما لا څه نه و ورته ویلي چې یوه بل اسکولي ځوان په راږغ کړه، ولسیاره مه یې پرېږده، د توخي پلار دی. د دستي زما لاس یې لکړ او په ډېره مینه او احترام یې روغبړ راسره وکړو. په روغبړ کې یې راته وویل چې بابکه ته خو به له موږ او زموږ له پارټۍ څخه ډېر خوابده او ګیلمن یې، خو موږ بیا هم درته وایو چې د وطن کار هم څه وخت غواړي. له دښمنه د وطن ژغورنه به د وطن وګړي او ځوانان کړي چې هغه په یوه کس یا دوه کسانو نه کیږي.
سم لشکر غواړي. زه خدای سته ډېر پیکه سوم چې د پارون د ورځې بچي ماته د وطن او د هغه له غلیمانو څخه د ژغورنې خبره کوي. ما به جواب ورکاوه یا مې څه ورته ویل، خو دوی په تلوار تر ما تیر سو او د ماجت د لوی دروازې پر خوا ورغلی، چیرې چې ډېر خلک سره غونډ سوي وو. د جومات د لوی دروازې په خوله کې پولیس لیک داسې ودرېدل چې شاوخوا 3 سره سړکان یې بند کړل. په جومات کې دننه خلکو نارې پیل کړې. یو کس 2 به ویل اسلام، جمهوریت او نور ډېر څه. نور خلکو به په ګډه په یوه وار د زنده‌باد جواب ورکوي. زه یې ګمان کوم چې نه و تر 1000 کسه خو ډېر وو. دې ګردو به په یوه وار د زنده‌باد ناره وکړه، یا به په ګډ غږ کړو چې نه منو، موږ نه منو، زور او جبر نه منو. داسې غړومبه یې جوړه کړې وه چې دا ټول جومات به داسې وزنګېدی. د نارو وهلو خلکو سوا هم په جومات کې بیخي ډېر خلک وو. ځینې خو پکې زما رنګه وو چې په هېڅ کار نه درلود او یو رنګه یې ځان ایستل غوښتل. داسې ډېر خلک خود د جومات پر دیوالو واوښتو چې ډېرو د دروازې پر خوا زور وکړ. ما هم د وتلو وس پیل کړ، خو یوه د پاخه عمر سړي چې بدې سرې د لیوني غوندې سترګې وې تر ګریوان ونیولم او ویې ویل: او ژیرې، ته د خپلې ژیرې او لنګوټې څخه نه شرمېږې؟ ته نه وینې چې دا تنکي ځوانان د ولس او پښتانه پر ننګ ولاړ دي او د جابرانو او زورورو سره جنګېږي او ته ځان کاږې خپلې ښځې ته ځان رسوې؟ په خدای که خو په اسانه راڅخه ولاړ سې، راتېر سه. زویه د خدای لار وه چې توخې ولیدم او پر دې سړي یې غږ وکړ. ویل یې: محمود اکا، ایله که چې ولاړ سي، دا زما پلار دی. هغه ورته ویل: توخې ستا پلار دی؟ ستا به داسې پلار نه وي. ده ورته ویل: محمود اکا، پرېږده چې ولاړ سي. دې سړي په ډېره کرکه ماته وکتل، په داسې حال کې ډېر بد خشم یې په سترګو کې و او غاښ یې چیچل پورې وهلم او ویې ویل: څه شی ویلی دي چې د بدو ښه زېږي د ښو واښه. تنکی زوی دې په مات سر د پښتانه د لښکر نه جلا کېږي او یو ته یې چې په نن ورځ هم ستا وینه جوش نه کوي. زویه خدای سته چې زه ډېر بد وشرمېدم. یو خو په دې خلکو چې زه د توخې په نامه پېژندم او بل په دې چې ما خو هم لنګوټه تړلې وه. یو دم خشم رالی او دغه سړی مې تر لاس ونیوی. مال وروره خشمېږه مه، زما له تا سره پښتو ده چې تر څه وخته تاسې د ماجته نه یاستې وتلي، زه هم نه وځم. ده په دا ډېر خشم کې راته وخندل. ویل یې: جار تر پښتانه. زویه دا نارې، ژوژ او چیغې وار په وار زیاتېدې. د پولیسو خوښه دا وه چې لاریان یې راولي او دا ټول خلک پکې بند کړي او تاڼو ته یې بوځي. خو په خلکو کې ځینو مشرانو یې ورته وویل چې موږ ته لار راکئ، موږ په 2 لاسه دروځو، په ښار کې خپل جلوس او جلسه کوو. بیا چې تاسې نیول هغه ونیسئ. خو پولیسو نه منله. کرار خبره ګرمېده او زور یې اخیستی. ځینې مشران یې د جومات تر دروازه د باندې او پولیسو ته مخامخ ولاړو. څه یې ورسره ویل چې په دوی کې یو څوک ملا و چې نوم یې محمد خان و او بل داسې شین سری په دړه څه لنډی خو صورتمن پښتون سړی و چې خلکو سالم محمد خان باله. دا ملا د ملایانو په رنګه پوست نه، داسې زیږ سړی و. د ژیرې سره یې ښه ښکلې پښتانه برید هم ساتلي و. د دوی سره چې نور ګرځېده په هغو کې کلیوال خلک هم و او سکولیان هم، خو ما نه پېژندل. داسې ښکاره کېده چې دوی د چا لار ګوري، ولې چې دې مشرانو به هم یو د بله څخه تپوس کاوه او په ماجد کې دننه خلکو هم. خو ما څوک نه ولیدل چې راغلو. په دې دوران کې پولیسو و دې مشرانو ته وویل چې موږ تاسې نیسو. دا سالم محمد خان نومي سړی خیونه و او په موټر کې یې کښېناوه. دا مولوي او نور نه ورسره تله. په جومات کې دننه خلکو نارو ته زور پسې ورکړه. پولیسو هم د جومات دروازه ښه سمه ورته ونیوله. نه خلکو ځان پولیس ته په لاس ورکاوه او نه پولیسو لار ورکوله. په دې کشمکش کې خبره ډېره خرابه سوه. بس بیا نو څه و، پولیسو په ماجد کې دننه د اوښکو بهیولو پټاکۍ راتسې کړې او دومره ډېرې چې داسې شنه لوخړه جوړه سوه. د ملالۍ پلاره،
دا پټاکۍ نو په لاس درتسې کړې؟ یا شمایلې دا سم لکه د ټوپک کارتوس داسې شی وي او خلاصیږي هم په ټوپک رنګه شي کې، سم دروند ډز کوي او ښه لیرې یې غورځوي. ګمان کوم چې تر 100 ګزو پورې غورځولی سي، چې څه وخت یې لرې وغورځوي سم په سترګو ښکاري د دود لیکه په پسې وي. ښه د ملالۍ پلاره، هغه دغه شی و چې کله کله به موږ په اسمان کې ولیدی. زموږ دلته په کور کې سترګې وسوځېدې او خولې مو ترخې سوې، هلته نږدې خو به ډېر زوالجن شی وي. پف، توبه شمایلې توبه، یو تریخ دود و چې زما په ځوانۍ کې نه د مچ د کولې په کانو کې په یاد دی او نه د ډګاري په کانو کې. داسې تریخ، داسې زوالجن شی چې یو خدای ښه پوهېږي. زه درته وایم چې دا یې ماجد ته راغورځوئ. زما خو سمدستي ساه لنډه سوه، سترګې خو مې داسې سوې ما چې ویل چا مرچ پکې راودړول. بیخي سم پیړ مخې واوښتم او هېڅ نه پوهېدم، سړی مرم. خو دا د بلا زامن لګیا و، خپلې نارې یې وهلې، یو بل ته یې کومک ورکاوه او سم یې یو بل غږاوه. زما پر مخ چا لږ ساعت پس لوند دسمال را تېر کړ او څه اوبه یې پر مخ راوشیندلې. ما چې سترګې را روڼې کړې، دی هغه ځوان و چې تر لاس یې نیولی وم او څه خبرې او روغبړ یې راسره کړی و. په دا شنه دوړې کې یې راپورته کړم او راته ویل چې بابکه، جابران یې بولې که نه؟ د دې جبر او زور څخه د خلاصون لپاره څه کول پکار دي که نه؟ د دغه کار په تیاري موږ بوخت یو او تاسې پلرونه راڅخه خوابدي او راته خشمېږئ. پاته سوې خوارۍ، هغه نو د ظلم او جبر سره په ټکر او ډغره کې به هرومرو راځي. ما بس دومره ورته وویل چې زویه، هر څوک چې یې پر مور دې شاباس چې تا غوندې زوی یې راوړی دی او روزلی دی.